دا دنیا غمونه دي چې ډوډۍ په اوبو سره اچوو بس هېڅ دغه چارم نشته نوره. دا دنیا غمونه دي وچه ډوډۍ په اوبو کې اچوو. الله اکبر الله اکبر. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي. بشراو بس یو ملګري ته مې ودرو بخښه مغه پټ کړو که څنګه چلو شو خو بس اوس خدای ته علم دی. بس وځم چوک ته راځم دیاړۍ ته راوځم کار مار نشته دی ولا داسې ولا بیخي حیران یو. بس که چېرته دې دوا موا راکړه د الله د رضا وس مې نشته دی. د چا دوا د چا ماشومانو ده. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي. راشه که ژوند غواړي ستاسو مهرباني به وشي وروره وشي. ته لورګانې لرې نارینه زامن زامن مې نشته دي 3 لورګانې دي 2 مونږ 15 نفرې کور دغه درمل د کرا کو په دواګانې به درته وکړم. دا ما سره د حق دی انشاءالله در کوم. 3 ورځې کېږي 4 ورځې چې وچه ډوډۍ په اوبو سره اچوو بس هېڅ دغه چارم نشته نوره. خدایا ستا د بندګان وچه ډوډۍ په اوبو کې اچوو. الله اکبر الله اکبر. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته بس که دغه دوا دې راسره همکاري وکړه به دا به ډېره ښه. دوا به درته درکړم. زه دې ته خفه یم چې ته دا 4 ورځې کېږي وچه ډوډۍ په اوبو کې تاسو اوبو کې نور یو شی هم نه لرو ډاکټر صاحب. الله شته دی بس الله شته دی زموږ ستاسو الله دی بس الله نه غواړم. بېشک فقط یو 2 دقیقې مسلمان یم. زه تا ته ډوډۍ هم درکوم صحیح ده. تا ته دوا هم راوړم فقط 2 دقیقې. صحیح شو ډاکټر. دا مکمله دوا دا لږ اضافه هم درکړه. الله دې خوشحاله او الله راوکړي. بس موږ به صرف تاسو ته دعایي الله دې قدرمن کړي. الله تاسو هم درکړي ایمان سره او مال دې الله راکړي. بس دغه بس بچو ته بېګا ته ویسم چې ویې خوري بس تاسو سره دې الله خو کړي. زما خپل وسه نغدې پیسې دي. الله دې خوشحاله او الله دې قدرمن کړي. امین. الله دې کامیاب کړي موږ سره. الله دې خوشحاله او الله دې قدرمن کړي. الله دې خوشحاله او الله تاسو درمل واخله بیا چې ضرورت شو بیا زما څنګه ان شاء الله بیا هم درسره همکاري کوم. الله دې خوشحاله او دا ډاکټر ستاسو ورور دی. خیر اوس بیا هم ډېره درسره مننه. همکاري خیر کوم. اوس الله دې خوشحاله. دوه اسانه لارې نورې هم شته دی چې په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب ټول ویډیوګانې وګورئ او بل په ګوګل کې هم تاسو مور ته مې زړه کې یا هم موم یو آر ان مای هارټ دا سرچ کړئ. تاسو مکمل ویډیوګانې په ګوګل کې هم کتلی شئ. شندم ګلونا ستاراتلو پلاره زعفران بواشندم ګلونا ستاراتلو پلاره.